رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وفرمائل إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. حياء او ایمان دوار سره متصل دي. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. کچيري یو پورته سو هغه بل هم ور سره پورته کیږي. یعنی حیا او ایمان دا چې په انسان کې موجود وي دوی دوار سره ملګری سره متصل سره لازم او ملزوم دي. هر یو چې د انسان څخه پورته سو مطلب حیا ورنه ولاړه انسان بے حیا سو. اولا د خپل رب جل جلاله څخه حیا نه ورته درېدل او دویم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه حیا نه ورته درېدل. دریم د مخلوقات څخه حیا نه ورته درېدل. د دنه حیا پورته سوی ده د ایمان هم پورته سوی دا کامل مؤمن نه دی. او دا شان چې د انسان څخه ایمان ولاړ سي ایمان ورنوزي هغه کې بیا حیا نه موجوده لکه په غیر مسلمو کې چې حیا نشته. اولا باید مسلمانان د الله رب العالمین څخه حیا وکړي ځکه کته په هر رقم ځای کې که په تیاری کې که په رڼا کې او که په پټ ځای کې که په ښکاره کې کله انسانان ویني کنه الله رب العالمین دی ویني د هغه جل جلاله تر نظارت لاندې. نو کته کوم ګناه کوي ځان د مخلوقه پټه او هلته الله رب العالمین تا ویني او ته د مخلوقه حیا کوي خود الله رب العالمین څخه حیا نه درته درېږي. دلته هم ستا حیا پورته سوی ده ته د الله رب العالمین څخه نه شرمېږي. دومره کمزوري انسانان یو که په یو ځای کې پټه کمره لګېدلې وي یا ښکاره کمره لګېدلې وي دې کمرې په مخ کې موږ تاسې ګورئ څومره احتیاط کوو. که زنانه په هغه ځای او په شعبه او په کور کې زنانه احتیاط کوي چې غلط قدم پورته نه کړي او د دې کمرې په وجود کې ګناه نه کوي چې اسنه زما دا ویډیو ثبت سي ما باندې بل څوک خبر سي. خو لیکن چې شپه ورځ په ویشه په خوب په رڼا په ورځ په ټولو حالاتو کې د الله تعالی تر نظارت لاندې او حتی الله تعالی زموږ ستاسې په سینو باندې زموږ ستاسې په فکرونو د زړه په حالاتو هم خبر دی لیکن د هغه څه حیا نه راته درېږي. دا ډېر د سخت افسوس ځای دی دې ته باید متوجه سو. نو که دغه حیا زموږ ستاسې څخه پورته سي هېڅ وخت ایمان کامل نسی پاتې کېدلی او چې ایمان په انسان کې کامل نه وي نو د هغه به په دنیا او آخرت کې کامیابي چیرې وي. هغه به بیا د قیامت په ورځ الله رب العالمین ته او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په کوم سترګو درېږي په کوم سترګو ورته مخامخ کېږي. الله رب العالمین دې په موږ او تاسې رحم وکړي. درنو اوریدونکو تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست.